چې کله په ځمکه باندې څوک الله الله ویل والا پاتې نه شو، نه سجده لګونکی به وي، نه عبادت کوونکی، نه روژه نیونکی، نه مونځ کوونکی، نه رکوع والا، نه سجدې والا، نه تسبیح او تهلیل والا، نه به څوک د ښه کار امر کوي، نه به څوک د بد کار نه منع کول کوي. خلک به لګیایي په بازارونو کې به سامانونه خرڅوي را خرڅوي، او بعض به په لوبو کې مصروفه وي او دوکې دړاکې به کوي، په دقې کې به مصروفه وي چې एकदم به پې د الله امر راشي، هغه امر چې د هغې نه به یې واپس کېده نشتي. امر دا دی چې ای اسرافیله په شپېلۍ کې څه وکړه؟ پوکې وکړه. دا هغه پوکې دی چې د دې سره به د ټوله دنیا او هر څه ختم شي، په دې سره د آخرت ابتدا کېږي. نو ځمکې په دې مخ باندې به هېڅوک هم پاتې نه شي، که هغه انسان دی، که هغه پیری دی، که هغه ځناور دی، که هغه مرغان دي، او په دې ټولو باندې به ویر راشي، بېهوشي به راشي، مرګ به راشي. او الله قرآن کریم کې په ډېرو ځایونو کې دې خبرې ته اشاره کړې ده. ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. الله وی دا کافران که څه په دې انتظار کې دي هغه چغې ته، یعنې اسرافیل علیه السلام هغه شپېلۍ ته، یو شپېلۍ د الله وی راوبنیسي دوی، او دوی به په جګړو کې لګیایي، اچانک به پرې راځي. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. داسې اچانک به پې دا قیامت راشي، او داسې اچانک به د شپېلۍ د اواز دوی واوري، او دوی ته به راورسي چې نه به دوی ته د څه وصیت کولو ټیم میلاویږي، او نه به دوی خپل کور ته راواپس کېدی شي، هر څه به پې ختم شي. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. ځمکه او اسمانونو کې چې څوک دي مګر هغه چې الله یې وغواړي، په دې ټولو باندې به یو ناشنا یره او بېهوشي به راشي. وترى الجبال تحسبها جامدة. الله وی دا غرونه تاسو ډېر مضبوط تاسو ته ښکاري، او دا به الوځي، دا مضبوط غرونه دا به الوځي. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. بیا به هېڅ د تېښتې او د تښتېدو لار به بیا دوی ته نه میلاویږي. فإذا نقر في الناقور. کله چې شپېلۍ ووالی شي، په دې شپېلۍ کې پوکې پکې وشي، دا هغه پوکې دی چې الله ورته اشاره وکړه. بیا ډېره سخته ورځ ده. فذلك يومئذ يوم عسير. الله وی هغه ورځ بیا ډېره سخته ورځ ده. علی الکافرین غیر یسیر. کافرانو دپاره اسانه نه ده. اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. په دې ځمکه باندې به زلزله راشي، دا غرونه به والوځي، دا غرونه به ریزه ریزه شي. قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور. په دې ځای کې مې اشاره ده دغه شپېلۍ ته. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. او په شپېلۍ کې به پوکې وکړی شي، نو څوک چې دي به یې ټولو باندې به مرګ او بېهوشي راشي، مګر هغه چې الله یې وغواړي. ثم نفخ فيه أخرى. بیا به پکې بل پیر پوکې وکړی شي، دا هغه دویمه شپېلۍ ده بیا. فإذا هم قيام ينظرون. نو ټول به راپاسي، بیا دې حالاتو ته به ګوري، هغه بیا د حساب کتاب ورسي. نو ځکه الله بیا مخکې څه وایي؟ وأشرقت الأرض بنور ربها. او رڼا بشي ځمکه په رڼا د رب د هغې سره. وأشرقت الأرض بنور ربها. دګې چې الله به حساب کتاب له به خپله راشي. وضع الكتاب، عملنامې به ټولې راویستې شي،
په بل ځای کې الله څه وایي فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة کله چې په دې شپېلۍ کې پوکې وکړې شي وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة او په دې ځمکه باندې به ناشنا زلزله راشي دا غرونه به ریزه ریزه شي یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم د قیامت د زلزله الله وی دا لویه خبره ده دا ځمکه به په ناشنا طریقې سره خوځېږي او دا غرونه او دا هر څه به الله ریزه ریزه کې ختم وي فیومئذ وقعت الواقعه او په هغه ورځ به واقع کېدونکې خبره چې هغه قیامت دی هغه به واقع شي وانشقت السماء فهي يومئذ واهیه د اسمانونه او د ستوري او د نور او سپوږمۍ د هر څه به الله ختم کړي یو حدیث کې داسې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په صحیح بخاري کې دا حدیث دی د ابو هریره رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی قیامت به دومره اچانک راځي چې دوه کسان به لګي د یو بل نه به سامان اخلي او دوی به دا کپړه خوره کړي دکاندار به کپړه راغستې هغه به خوره کړي دا بل به یې ګوري نو دوی به لا بیه پوره کړې نه او کپړه به یې راټوله کړې نه او قیامت به پرې راشي او یو سړی به لګي پۍ به یې له شري هغه به کور ته راوړي خوشحاله دی چې پۍ به وسکم نو ده به لا پۍ خولې ته کړي نه چې قیامت به پرې راشي یو سړی به ډوډۍ ته بنایسي او نوڼۍ به روالي او خولې له به یې داسې وړي او دقه ټینګ که پرې قیامت راشي هغه نوڼۍ به دې دقه شان پاتې شي نو داسې اچانک به قیامت راشي او دې سره به دنیا ټوله ختمه شي او دا هغه ورځ ده چې بیا عظیمه ورځ ده او په هغه ورځ باندې به بیا الله سبحانه وتعالی قیامت په ورځ باندې به الله حقایق راښکاره کوي او الله به فیصله کوي د هغه څه چې څه په دې دنیا کې روان دي د دنیا چې الله پیدا کړې ده الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا الله دا مرګ او ژوند چې پیدا کړی صرف دې دپاره پیدا کړی چې راښکاره کړي هغه څوک او پته ولګي د هغه چا چې څوک ښایسته عمل کوي نو د دنیا کې چې څه روان دي او دا موږ څه کوو او ته څه کوې او هغوی څه کوي دا ټول چې زاړه راتلونکي وسني دې ټولو پته به د قیامت په ورځ لګي ځکه د قیامت ورځې ته یوم الفصل ویلی شوی د قرآن کې یوم الفصل څه معنی د فیصلو ورځ په هغه ورځ به فیصلې کېږي په هغه ورځ به حقایق راښکاره کېږي په هغه ورځ به پته لګي چې د خلکو چې به څه کې اختلافات جوړ کړي په دې کې په حقه څوک و په دې کې په ناحقه څوک و د هغې به پته لګي په دغه ورځ باندې به ستا د ژوند تا چې څه کړي دي هغه ریزلټ هغه عملنامه هغه به تا ته میلاویږي یا په ښی لاس او یا په ګس لاس ټولو ملګرو ته دا نصیحت دی چې دغه ورځ خپلې مخې ته ساتئ صرف د دنیا نه چې ته پکې ژوند تېری او خبره ختمه شوه زه دې خلکو ته وګورم دې بعضو ته والله چې حیران شم ورته دې بعضو دې دنیا له سم زور ورکړی لکه د سره چې په ده باندې مرګ راځي نه او د سره چې د سره څوک لیدلی نه چې هغه مړی شوی دا په دې نږدې کال کې څومره خلک زموږ نه مړه شو لاړو او په مخه موږ خبره ورو مړه شو ولې ته به پاتې کېږي د قیامت ته ورځو په تا نه راشي دا نښې موږ د قیامت ته بیانولي دا سره پاسه کال پکې موږ لګیو د سره مزې اخیستو دپاره بیانېدي خو دې دپاره بیانېدي که نه چې یو لویه ورځ را روان ده د هغې دپاره تیاری پکار دی که نه بس راشي او درس کې کښېنه او خبره کلي کې ویلي که او که یاد یې که بیا روځي یاره ډېر مزېدار بیان مقصد څه و د دې بیان ولې د قیامت ته علامات بیانېدو ولې دا نښې بیانېدي د علامات او د نښې د ټولې دې دپاره بیانېدي چې داسې ورځ را روان ده د هغې دپاره تیاری کول پکار دي داسې ورځ را روان ده یوم یقوم الناس لرب العالمین په هغه ورځ چې ټول خلک به الله ته ودرېږي ته تیار یې الله ته ودرېدو ته د
دا سوال ځان نه وکړه ته تیار یې الله ته ودرېدو ته وقفوهم انهم مسؤولون الله وی ودروئ دا ټول خلک یې ټول نه به تپوس کي دا زما او ستا ایمان دی چې د قیامت په ورځ به زموږ نه زموږ ایمان دی چې الله به موږ بیا راپاسوي ایمان دی ټولو که نه دی ولې به موږ راپاسوي سوال به کوي په سوال هم ایمان شتي که نشتي په سوال هم ایمان شتي که نشتي نو چې ایمان هم شتي جواب شتي تاسو سره د سوال دا کوم سوال چې الله کوي د دې جواب به درسره وي چې تیاری هم کړی چې الله دې نه تپوس وکړي چې ولې ته به څه ولې څه جواب کوې نو چې د ولې تپوس یا برباد شو نو بیا محنت ولې نه کوئ که صرف دا خبرې د خولې دي صرف ایمان خولې پورې یاره غټه ورځ را روانه ده غټه را روانه ده خو څه به کوې څه دي ذخیره کړي دي څه دي جمع کړي دي که د سهار نه ماښام پورې دنیا او دنیا دنیا او دنیا او غټه ورځ را روانه ده په دې غټه ورځ به ته الله له حساب د دنیا ورکوې که څنګه د پیسو حساب وله ورکوې دا به ورته چې ما مزدوري ډېره کړې ده که نه دا به ورته چې ما بچي ډېر ښه ساتلي که نه دا به ورته چې سعودي عرب کې مې مسافري کړې ده او بل ملک کې دا خبرې ټولې سیټ ته کېده د الله دپاره دې څه کړي دي صرف 5 وخته مونځ د 5 وخته مونځ هم ګډوډ دی 5 وخته مونځ هم دغه حال دی نور دې څه کړي دي دین دپاره څه قرباني دې ورکړې مال دې لګولی حساب وکړه د اوسه پورې ته څومره مال د الله په دین لګولی ځان سره حساب وکړه ځه ته صرف دا حساب د ځان سره وکړه د اوسه پورې ته څومره مال په بچو او په خپل کور لګولی دی او څومره مال دې د الله په دین لګولی دا تپوس د ځان نه وکړه نن ته څه چې ما بدن ستړی کړی د الله دین دپاره تپوس نن د ځان د وکړه څومره دې ستړی کړی دا بدن ما ته یو کس دې چې وښایي چې د الله په دین کې زخمي شوی کم دی کس څوک زخمي شوی د الله په دین کې څوک د الله په دیندارۍ کې د هغه په بندګۍ کې ستړی شوی دی دومره حده پورې لګیا شوی د چا خپې چودلي د قیام اللیل نه د چا جبه ستړې شوې ده د چا او داسې ډېر سوالونه یو کس ما ته وښایي او که اوس مې تپوس وکړي چې کوم یو په مزدورۍ کې زخمي شوی دی ټول به زخمي شوي څه دې کړي د الله دین دپاره صرف په دې خوله باندې مرګ را روان دی صرف په خوله باندې قیامت را روان دی پیسې نه لګومه وخت نه ورکومه بدن نه لګومه بچي نه قربانومه بچي به ټول انګلیش وی بچي به ټول دنیا وی ښځه نه قربانومه ښځې نه صرف مزې اخله په طلایي کې او د شپې نور نه د دین سره کار شتي نه ورته دین ښیي نه ورته عقیده ښیي نه ورته الله ښیي نه ورته الله پیغمبر ښیي دا ښکلې دینداري ده او غټه ورځ را روانه ده غټه ورځ را روانه څه خو وکړه که نه مال ولګوه بدن ولګوه بدن خاورې کا حدیث کې څه دي هغه عرش د سوري لاندې چې به ودرېږي وشاب افنى حیاته وشبابه في طاعة الله هغه ځوان چې خپله ځواني خاورې کړې ده د الله په بندګۍ کې ستا ځواني تا په څه کې خاورې کړې تا خو ټوله ځواني په مزدورۍ کې خاورې کړې ده تا خو ټوله ځواني په ټیک ټاک کې او په پبجي کې دې خاورې کړه لاړ شي فیسبوک کولاو کې دغه ټیم کې د الله یاره نه وي صرف د دین خبرې په جومات کې کوه صرف د دین خبرې په جومات کې کوه دینداري په جومات کې دینداري صرف په درس کې بیا چې فیسبوک کولاو که جنکوت هم ګوره سندرې مه اوره ډمتوب هم ګوره هر څه ګوره بیا جایز دي او یاره لویه ورځ را روانه ده بس الله دې رحم وکړي د دې لویې ورځې نه ته دومره نه یېرېږې چې فیسبوک کې حرام شیونه نه ګورې نور له پاتې څه شو موږ که په ځان باندې حرام شی بند کړو په دې کې پیسې لګي پیسې پکې لګي وخت پکې لګي بدن لګي څه قرباني لګي هغه چې څه قرباني پکې نه لګي هغه قرباني موږ نشو کولی دا قرباني له پرېږده چې ته بدن ولګې او دا قرباني پرېږده چې ته پیسې ولګې او دا قرباني پرېږده ته وخت ورکړي وخت ورکړه د الله دین له څه وخت به ورکړي بعض وایي دا بس پلاني نه ښیم 15 وخته لمونځ کو که ورته ووایي چې راشه وروره
یو ګنټه درسي 50 منټه درسي 100 عذرونه به بیان کړي 100 عذرونه به دې بیان کړي او ته راشه نن د کرکټ میچ ګورو ورب الکعبه که د سره 10 ګنټې کرکټ ته کښېنه نه زما نوم به بدل کړي 10 ګنټې که دې فیسبوک ته د شپې چې لاړ شي او ډوډۍ وخوري او دې تولۍ ته وخیجي که دې د شپې ګنټه فیسبوک ته نه کښېني زما دا نوم بدل کا ګنټه خو ما ډېر کم ووي او سهاره پورې ناست وراشه ورور درس قرآن و حدیث به واوري که نه ښه پوس قالین دی ښه ایسیان چلي ښه پنکې چلي ښه هر څه برابر دي قرآن او حدیث واوره دا خو لا پرېږدی لکه قرآن کې الله ډېرو ځایونو کې د پیغمبر ته ویلي پیغمبره دې مشرکانو ته ووایه چې تاسو نه څه پیسې خو نه غواړم دا خو له د دعوت څه روان دي پرېږده او دا حل دی او که داسې ووایي چې کوم کس چې درس ته راځي هغه به 100 ریاله ورکوي الا من رحمه ربي بعض هغه به ویني چې الله به رحم کړی هغه چې د ډېر نادرن لږ ډېر نادر ډېر نادر ډېر ښه مبالغه پکې کوم ښه مبالغه پکې کوم نو پرېږده کې دا حال دی موږ د الله دین له وخت نه جوړو یاره غټه ورځ را روانه غټې ورځې لپاره څه کول غواړي دا دومره علامات چې بیان شو سره پاسه کال موږ لیږو دا به کېږي او دا به کېږي دا به کېږي او دا به کېږي دا به کېږي دا به کېږي ولې بیانې ته موږ ته دا دې دپاره یې بیانومه چې دا به کېږي دا به کېږي دا به کېږي دا به کېږي په دې پسې به یو غټه ورځ راځي او تا سره به حساب کتاب کېږي دا ټول دې دپاره بیانوو موږ دې دپاره نه دي بیان کړي چې هسې بس راشه او خون والو زما صفت وکړه مه زما صفت کوئ مه زما د بیان صفت کوئ او نه د چا نه پیسې غواړو نه چاته څه خدمت وویلی چېرې ته به درس راځي خو دا خدمت به کې نه صرف دا وایو چې دا چې موږ بیان کړو دې دپاره چې دا د قیامت علامات دي موږ وایو اخرنۍ علامه څه ده اخرنۍ نښه څه ده د یمن نه به اور راوځي نو دې نښې پسې څه دي قیامت دی نو په قیامت کې څه دي حساب کتاب دی حساب کتاب له ځان تیار کړه دې دپاره بیانو دا ټوله خبره مې دې پورې راغستې وه چې په هغه ورځ الله ته مخامخ کېده دي تپوس به د مال کېږي تپوس به د وخت کېږي تپوس به د بچو کېږي تپوس به د ځوانۍ کېږي تپوس به د دې هر څه کېږي فوربك لنسألنهم أجمعين الله وی اے پیغمبر ستا په رب مې د قسمې د دې ټولو نه به تپوس کوم الله وی الله چې بغیر قسمه خبرو کې هم پوره ده او قسم وخوړو او قسم په ځان وخوړو فوربک اے پیغمبر ستا په رب مې د قسمې چې دې ټولو نه به تپوس کوم یله د څه تپوس به کوې عما کانو یعملون د هغه اعمالو په باره کې کوم چې دوی په دنیا کې کړي دغه ټول تپوس به ترې کوم نو دغه ورځې دپاره تیاری پکار دی